انګلیش په مونږه اورو وایو به لیکو به او په هغې باندې به بیا پریکټس کوو نو هلهغې به مونږه په انګلیش ګرامر باندې ځان پویو لکه څنګه چې د یو ګاډي د چلولو دپاره یو طریقه وي او د هغې د زده کولو دپاره سیجل کې ډرایور لومبنې پریکټس شروع کړي بیا د هغې نه وروستو استاد چې جوړ شي او بیا ګاډي چلوي نو دغه شان د انګلیش ګرامر دپاره به هم مونږ لومبې به پریکټس کوو ځان به پویو د هغې نه پس به بیا مونږه انشاءالله چې ګرامر او انګلیش چې کوم دی د هغې ویلو قابل به یو نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل داؤد لرنس نن په دې ویډیو کې مونږ د انګلیش ګرامر باره کې خبرې کوو چې انګلیش ګرامر څه شی دی د دې ترتیب او هغه رولز څنګه دي نو په سکولونو کې هم مونږ ډېر ګرامر یې ویلي او صرف مونږ پکې ناون زده کړلی پروناون پکې زده کړلی ورب پکې څه لږ ډېر زده کړلی خو چونکې په سکول کې مونږ سره ټایم ډېر زیات نه وي او د ګرامر د پیریډ دپاره 10-15 منټ وي په هغې کې مونږ پوره ګرامر کلاس وانهلو یا پکې پوره مونږ زده کړه ونه کړو نو د دې دپاره تاسو ته ما په دې ویډیو کې پوره ډیټیل راوړله چې تاسو په ګرامر باندې ځان پویه کړئ صرف مونږ په ناون باندې پروناون باندې ځان پویه کړي وي چې د هر شي نوم چې کوم دی هغه ناون دی او د نوم په ځای چې استعمال شي هغه پروناون دی صرف مونږ دا یو او دوه خبرې د هغې متعلق زده کړي وي خو پوره ډیټیل سره به تاسو زه پویوم نه او د سر نه د بیسک نه به سټارټ کوو ایډوانس لیوله پورې به ځو نو تاسو که چېرته تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ 9 سره ووهئ چې نوې ویډیوګانې تاسو ته د ټولو لومبې رارسي او ورسره د لایک بټن هم دباو کړئ چې زمونږ اپریسیشن وشي راځئ سټارټ کوو زمونږ چې کوم لومبنی ټاپک دی لومبنی ویډیو چې مونږ په څه باندې جوړو هغه انګلیش ګرامر دی چې ګرامر دی څه شی بیا به د هغې نه وروسته مونږ لیټرس الفابټس وغیره مخکې به ورپسې ناون پروناون یعنې پارټس اف سپیچ چې کوم دي ټینسونه چې کوم دي ډایرکټ انډایرکټ او کوم اکټیو پیسیو چې دي هغه به ورپسې بیا په سټپ بای سټپ زده کوو نو زو بورډ طرف ته زده کوو چې ګرامر څه شی دی نو ګرامر مونږ وایو چې ګرامر از د سیټ اف rules that help us speak and write correctly ګرامر هغه شیز دی چې مونږ لا په لیکلو کې او په ویلو کې یعنې کم سیزان چې مونږ د انګلیش وایو او کم سیزان چې مونږ لیکو په هغې کې زمونږ مدد راکړي او په هغه قانون کې یعنې د ګرامر دپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی په هغې کې زمونږ مدد کوي یا مونږ داسې هم وایو چې د rules of speaking and writing is called grammar د ویلو او د لیکلو چې کوم رولز دي کوم قوانین دي کوم قانون دی نو هغې ته مونږ ګرامر وایو چې مونږ به یوه ژبه څنګه زده کوو خاص کر انګلیش ګرامر مونږ وایو نو د انګلیش ګرامر به مونږ څنګه زده کوو څنګه چې نورې ژبې دي لکه پښتو اردو عربي وغیره دغه شانتې انګلیش هم یوه ژبه ده یو لینګویج دی نو د دې دپاره زده کولو دپاره هم رولز دي نو انګلیش مونږ دغه شان ډایرکټ نشو زده کولی انګلیش به مونږ اورو وایو به لیکو به او په هغې باندې به بیا پریکټس کوو نو هلهغې به مونږ په انګلیش ګرامر باندې ځان پویو لکه څنګه چې د یو ګاډي د چلولو دپاره یو طریقه وي او د هغې د زده کولو دپاره سیجل کې ډرایور لومبنې پریکټس شروع کړي بیا د هغې نه وروستو استاد چې جوړ شي او بیا ګاډي چلوي نو دغه شان د انګلیش ګرامر دپاره به هم مونږ لومبې به پریکټس کوو ځان به پویو د هغې نه پس به بیا مونږ انشاءالله چې ګرامر او انګلیش چې کوم دی د هغې ویلو قابل به یو دغه شان د انګلیش د زده کولو دپاره هم مونږ پریکټس کوو د پریکټس نه وروسته بیا مونږ د انګلیش د ویلو قابل کېږو نو په دې سیریز کې او په دې کورس کې به مونږ د بیسک نه شروع کوو بیسک کې چې کوم دی نو هغه لیټرز او الفابټس چې کوم یعنې دي او د دغې نه وروستو بیا ورډز سینټنس اینډ سو آن دا چې کوم څومره هم بیسکس دي دا به مونږ زده کوو او د دغې نه وروستو بیا مونږ پارټس اف سپیچ شروع کوو پارټس اف سپیچ اینډ دین مونږ بیا ټینسز او ورپسې څومره هم ایډوانس لیول چې کوم ګرامر دی هغه به مونږ انشاءالله سټپ بای سټپ کوو او په کلاره کلاره به یې زده کوو اوس که مونږ ووایو چې که د دې رولز نه مونږ خلاف که څوک وایي چې دا ګرامر لازمي ولې دی نو که مونږ د دې خلاف لاړ شو نو بیا به مونږ د هغې رولز خلاف ورزي وکړو که د رولز خلاف ورزي مونږ وکړو نو څوک چې انګلیش ویونکي دي هغوی بیا زموږ په خبره باندې پوره نه پوهېږي که د پښتو
چې کوم رولز دي د هغې خلاف موږ خبره وکړو. لکه که زه چاته ووایم چې اوبه راوړه او د دې په ځای زه ووایم زه څه ووایم چې ما اوبه وڅښلې یا دې اوبه راوړوې، یعنې ما د پښتو هغه ګرامر نه دی زده کړی. پښتو مې صرف زده کړله خو د پښتو ګرامر مې نه دی زده کړی، په صحیح طریقه مې نه دی زده کړی. نو هغه کس به بیا باندې بالکل اوبه نه راوړي. که زه ورته ووایم چې تا روټۍ راوړوه او زه په دې ټایم کې وږی یم روټۍ غواړم، نو هغه بالکل ما له روټۍ بیا نه راوړي. نو دغه شان که موږ په انګلیش کې هم ووایو، لکه فرض که موږ یو جمله وایو، یو سینټنس موږ وایو چې څه I am at grade in وغیره. که داسې موږ ووایو، داسې موږ ورډز استعمال کړو، راجمع کړو، خو د دې موږ په دې باندې موږ پوهېږو نه. موږ د انګلیش ټکي زده کړي، موږ د انګلیش ورډز استعمال کړي، هغه موږ را یوځای کوو، خو بې ترتیبه را یوځای کوو. که دغه ترتیب ورله موږ نه ورکړو، نو بیا چې کوم اورېدونکي دي هغوی په دې باندې صحیح نه پوهېږي. نو لحاظه د دغې رولز دپاره چې کوم دی دغه ترتیب جوړ کړی شوی دی، دغه ترتیب دی. په دې ترتیب باندې که موږ ځو، نو بیا به هغه اورېدونکي زموږ په خبره باندې پوهېږي. نو دغه شان چې کوم دي، نو دا به غلط سینټنس وي او په دې باندې به اورېدونکي بالکل هم نه پوهېږي. نو په دې وجه باندې انګلیش ګرامر زده کول لازمي دي د انګلیش ویلو دپاره. که ته چېرته هر ملکونو ته تلل غواړې، خاص کر یورپ کنټري ته، او ته وایې چې زه انګلیش زده کړمه، نو خامخا د هغې دپاره به څه زده کوې، د هغې دپاره به دغه ګرامر زده کوي. او دا ګرامر د هر چا دپاره لازمي دي. که څوک په یونیورسټۍ کې یا په کالجونو کې سبق هم وي، د هغې دپاره هم لازمي دي. که څوک وایي چې زه انګلیش نه وایم، زه فزیکس وایم، زه کیمسټري وایم، زه بیالوجي وایم او ما ته د انګلیش د ګرامر ضرورت نشته، نو که هغې په بیالوجي کې خبرې لیکي، مطلب د بیالوجي پیریډ والا په انګلیش کې یعنې خبرې لیکي، یا فزیکس والا چې کوم دي هغې په خپل پیریډ کې هم په انګلیش کې دغه خپلې خبرې لیکي، نو هغې به دغه ترتیب چې کوم دی، دغه ترتیب به ورله ورکړي چې څوک اورېدونکي دي یا څوک د دې کتونکي دي چې دوی پرې واضحه پوه شي. نو لحاظه دوی به هم د ګرامر خیال ساتي، د دغه رولز د دغه ترتیب به خیال ساتي. که دا نه وي، نو بیا به د دې لیکل چې کوم دي او یا د دې هغه ویل چې کوم دي هغه به زیات اثر والا نه وي، یعنې په چا به اثر به نه غورځي. د دې دپاره هم ګرامر لازمي دی. اوس په بعضې کسان وایي چې آیا که دا ګرامر موږ زده کړو، نو آیا دا به په راتلونکي وخت کې دا چینج کېږي که یا به نه چینج کېږي، یا څوک په 5th کې دي، 6th کې دي، یا په 9th کې دي، 10th کې دي، هغې به دا سوچ کوي چې آیا دا د پرایمري لیول لپاره دي، د میډل لپاره دي، یا د هر لیول لپاره دا ګرامر چې کوم دی دا لازمي دی. نو دا د هر چا لپاره لازمي دی، که هغه په پرایمري کې دي، که په میډل کې دي، که په هایر کې دي، نو هغې ټولو دپاره دغه انګلیش ګرامر زده کول لازمي دي. او راتلونکي وخت کې بالکل انګلیش چې کوم دی، انګلیش دا بالکل نه چینج کېږي. انګلیش ګرامر چې کوم دی دا بالکل نه چینج کېږي. که دا څوک په 2030 کې دا ویډیو ګوري، څوک په 2035 کې ګوري، که هر کله یې ګوري، ایون که زموږ د مرګ نه وروسته هم دا څوک دا ویډیو ګوري، نو همدغه رولز دي، همدغه ترتیب دی او همدغه ګرامر به وي. نو که تاسو هم غواړئ چې موږ انګلیش ګرامر زده کړو، نو ویډیو درسره سبسکرایب کړئ. میلاویږو به په بله ویډیو کې انشاءالله.